چې بچو که څوک درله دې ځای له لاس درړي دې سینې له نو چغې وهئ او تښتئ دغه ځای نه. دغه ځای خطره ده. ماشومان په دې هم پوهول پکار دی چې بچو که څوک درله دغه ځای دی لاندې د وړو بولو ځای له لاس درړي که هلک وي که جینۍ وي ټول پوهول پکار دی. نو تښتئ ته چغې وهئ او تښتئ دغه ځای نه. که هغه خپل وي که پردی وي بغیر د مور او د پلار نه که هغه هر څوک وي. بچو که څوک درله شاته د لویو بولو ځای له ګوتې درړي نو تښتئ ته او چغې وهئ. لومبی کار به همدا چې کریکه کوي. کریکې سره چې هغه کس کم تاسو باندې حمله ور کېږي هغه به ستاسو نه ویریږي او د ستاسو دغه چغې د وجې به هغه دا وایي چې ګینې ما باندې نور خلک را نه شي او چاته اندازه ونه لګي او تاسو به بیا د هغې نه پس تښتئ. نو خپل ماشومان په دې مسلو باندې پوهول پکار دي چې دا څیزونه چې کوم دي دا د دریو ځایونو له چې څوک ګوتې درړي بغیر د مور او د پلار نه نو تښتئ تر دې پورې چې ډاکټر څخه ورشئ. ډاکټر څخه ورشئ او تاسو سره ستاسو مور وي یا ستاسو پلار وي خو بیا ټیک ده. که ستاسو مور یا پلار تاسو سره نه وي هم چې هغه هر څوک وي ما تر دې پورې وویل چې که هغه د سکول یا د مدرسې استاذ ولې ني د استاذ درجه هم د پلار په ځای ده روحاني پلار دی. خو د بغیر د مور او د پلار نه چې هر څوک بچو نو دغه دریو ځایونو باندې چې درله څوک لاس ټچ کوي یا درته څوک وایي چې راشه کار مې در سره یوازې داسې دی. اکثر دا بانجي مانجي چېرته وړي ماشومان کور کې یوازې یي څوک یا داسې څه خدای دې نه کړي څه حادثه راپېښه شي. نو دا خبرې خپلو بچو سره ډسکس کول پکار دي. دا د دې وخت د دې خراب ماحول نه د بچ کېدو دپاره دا یو د دې وخت یو ضرورت پورته مونږ ووو. خپل ماشومان په دې مسلو باندې هم پوهول پکار دي. او بیا چې څنګه ما وویل چې د هغوی سکولونو ته هم تلل پکار دي، د هغوی حاضریانې چک کول پکار دي، د هغوی اټینډنس په مدرسو کې په سکول کې کله کله د هغوی پیچا کوي هغوی د ځان نه داسې یو 10 ګامه مخکې لیږي یا په خپله هغوی به ځي په خپل ټایم باندې د هغوی پیچا کوي د هغوی پسې شاته ځئ چې دی په لاره څنګه ځي چا کره کاڼي خو نه ولي په لاره څوک تنګی خو نه دی خو څوک نه تنګی یا دی ته خو څوک نقصان نه رسوي یا په لاره کې خو ورته څوک ولاړ نه دي. نو پټ په نام د هغوی پیچا کوي چې تاسو ته اندازه لګي چې ستاسو د ماشومان په دومره اوبو کې دي. دغه شان چې هغه کور ته راځي د هغه بسته چک کوي د هغه بسته کې چېرته کې چا وله بل څه خو نه دي ورکړي ګفټ وغیره موبایل وغیره دا بیا انتهایی خطرناک طرف ته روان دی. بیا په ماشومانو کې هلک دی او جینۍ ده. نو بیا د جینکو ماشومانو ته د هغوی کتابونه د هغوی کاپیانې چک کول پکار دي چې په هغوی کې څه نښې نښانې خو نه دي موجود چا وله څه ګفټ وغیره خو نه دی ورکړی چا وله د موبایل نمبر یا داسې موبایل آله یا USB XYZ داسې څیزونه خو نه دي ورکړي. دغه شان هلکانو له داسې نظر په هغې پکار دی چې که چا دی له څه قسم څه شی ورکړی یا دی د چا نه سره وړي چې د هغې تپوس وشي چې دا دله چېرته و دا دله چا درکړی دی. یو مور په دې باندې نظر نه ساتي او ماشوم د بهر نه سامان راچلوي کله څه او کله څه نو دا د ماشوم لومبۍ پوړۍ ده د غلط طرف ته راتلو. خامخا چک بیلنس پکار وي په هغې باندې نظر پکار وي ماشوم باندې. د بهر چې څه ومومي ماشوم لکه چا نه سرک شوي دي او څه یې وموندل او کور ته یې راړل نو دا هم ورته ویل پکار دي چې ورشه یا په هغه ځای کېده او یا یې ورکوه چې هر څه اعلی وي لکه کېدی شي هغه له چا ورکړی او هغه دروغ وایي چې لکه دا ما وموندل ماشوم دی نه پوهېږي. نو په دې څیزونو باندې
غور پکار دی مور او پلار له په دې باندې ناراستیا نه ده پکار د بهر نه راوړی شی یا څیزونه شو اغوستل یا زیاتې پیسې شوې د هغه په جیب کې دا چرته وي تپوس ته پکار دی بیا د ټول نه یو ډېر اهم مسله چې کومه ده د ماشومانو والدین او ماشوم دا چې خپلو کې ملګري شي دا پلاران یا دا والدین دی د خپل بچي د ځانه دومره نه یری چې دا ماشوم سبا له هغه خپله مسله یا خپله ستونزه هغه مور او پلار ته ښکاره نشي ویلی چې یاره که دا زه وام نو بیا به وال خورم نو دی له دومره ځای ورکول پکار دي دی له دومره لار دومره ګیپ ورکول پکار دي چې هر یو ماشوم خپله مسله خپله ستونزه که هغه ته بهر څوک څه زور ورکوي که څوک یې بلیک میل کوي هر قسمه خلک شته ښه او خراب نو چې هغه خپله مسله هغه خپله ستونزه خپل مور یا خپل پلار ته ویلی شي فرض که خپل مور او پلار هغه ماشوم د ځانه دوره یرولی دی چې یاره که زه کور کې حال وام نو وال به خورمه هغه خبره دا وایي جھوٹ بولوں تو مٹائی اور سچ بولوں تو پٹائی نو که چېرې رښتیا وامه نو وال به خورم نو ماشوم په رښتیا ویلو باندې مه وهئ د ماشومانو خبرې واورئ دومره ځان او خپل ذهن دومره مه بیزي کوئ چې ماشوم لا خبره سټارټ کړي ني چې مور یې داسې چل دی او په سکول کې داسې چلو او ته ورته وایي چپ شه مازغه راله مه خوره نو لغونته کې ماشومان اورېدل پکاري کله کله هغې کې څه بل څه دغه وي هغه څه ویل غواړي خو هغه ته د ویلو هغه چل نه ورځي یریږي هم او شرمېږي هم نو ماشومان اورېدل پکار وي که داسې څه کیسه کوي که داسې څه خبره کوي که هغه بېکاره خبره وي که سمه خبره وي نو اورېدل پکار وي او په هغې باندې خپلو مازغو ته کوزول پکار وي چې د مطلب څه دی په دې کې او دا دی ولې داسې خبره کوي نو په هغې باندې خو پیسې نه لګي والدینو ته پکار دی خپل مور او پلار ته پکار دی چې ماشومان له وخت ورکړي ډېر ځان بیزي نه ساتي او په وړه وړه خبره ماشومان اګنور کوي نه او یا د هغه خبره چې کوم هغه سټارټ کوي د خولې نه راوباسي چې یاره داسې چل دی یا داسې چلو یا داسې یو خبره ده یا ما هغه ځای کرکټ کو نو داسې چلو ته ورته وایي چې چپ شه نو داسې رټل نه پکار ماشوم د زړه هغه اظهار چې کوم کوي هغه اورېدل پکار دی چې هغه څه وایي او هغې باندې بیا خبره لکه جواب ورکول پکار دی چې یاره داسې کوه نو بیا به داسې کاري میټا یو پروګرام دی واټساپ کې اکثر ماشومان پکې د سکول کار کوي یا سبقونه پکې زده کوي ټیک شو ښه شی هم دی که نه ګوګل کې پکې څه زده کوي څه سبق پکې وایي څه قسم اپلیکیشن چې پکې ورکړي درته درکوي نو فائدې پکې هم شته موبایل کې انټرنیټ کې کمپیوټر کې لیپټاپ کې آی پیډ کې فائدې پکې هم ډېرې دي نقصانات هم ډېر دي نو څنګه چې موږ هغه ورځ ویلو چې ګناه د ټوپک نه دی ګناه د استعمالونکي دی نو دا ځل موږ دلته کې وایو چې ګناه د کمپیوټر یا د موبایل نه دی ګناه د استعمالونکي دی او بیا د استعمالونکي سره ګناه د هغې مور او پلار دی چې د باندې نظر نه ساتي چک بیلنس پې نه ساتي چې مور بچی له موبایل ورکوي یا پلار بچی له موبایل ورکوي نو هغه موبایل هغه خو یو ګوري دی چې دی پکې دی کې څه ګوري دی یوټیوب کې دی څه ګوري دی ټیک ټاک کې څه ګوري د ټیک ټاک کې نور څه دغه ماشومان پکې زیاتره د سڼې ویښته او دغه څیزونه پرېږدي د جینکو غونته کې سټایلونه پکې بیا کوي چیاں کتاب بوم پکې زده کوي دا څه شی شو دغه شان کنزلو د کنزلو مقابلې پکې کېږي په ټیک ټاکو کې نو زمونږ بچي دې ته پاتې شو چې دی به ټیکنیکل څیزونه زده کوي او دی به بیا آفس کې کار کوي چېرته کې اکاونټنټ به وي چېرته کې به منیجر وي چېرته به اسسټنټ منیجر وي نو هغه د هغې د زده کولو په ځای دې ځای کې هم دا زده کوي دا مسلې دغه ته ماشوم ولې دغه حد ته ورسي او بیا په دې لاره باندې ولې لاړ شي چې والدین
هغه باندې چک بیلنس نه ساتي، هغه خپل موبایل نه چک کوي. والدین چې کوم دي هغه ماشوم پرې کړی وي وایي هنر زده کوه، کندو د پاسه یې کېده چرته به دې په کار شي. نو خپلو وړو ته خپلو ماشومانو ته هنرونه وښیئ سبق سره، هغې باندې چک بیلنس وساتئ. د سکول او د کالج تعلیم سره د حجرې جومات تعلیم هم پکار دی بچو له، چې مونږ ورته وښایو. اوس کلي کې غم وشو، حجره کې دعا کېږي، خپل ماشومان ځان سره راولئ، کېنوئ، ماشوم ته وښایي چې دا د کټ سر دی او دا د کټ باڼ دی. سر ته به مشران کېني، باڼ ته به کشران کېني. مشر چې راځي نو کشران به هغه ته پاسي، ځای به ورته پرېږدي. دا جنازه ده، دی له وځي، دا دعا ده، دی له وځي، دا غم دی، دا ښادي ده. نو که ته چاله لاړې نو تاله به هم څوک راشي، که ته چاله لا نړې نو تاله به څوک راځي. په کرایه خو بیا د قبر کنستو له څوک نشي راوستی، چې یاره مزدوران به راولې په کرایه باندې هغې له به پیسې ورکړې، په تا به غم وي او هغوی به دله قبر کوي. ځکه چې ته د چا قبر له د چا غم ښادۍ له خدمت له نه تلې، نو تاله به څوک نه راځي. نو خپلو ماشومانو ته د غم ښادۍ طریقه د حجرې جومات د کټ سر او باڼ، کشر او مشر، جی او نجی، اخرى ډکشه، دا ټول هر څه ښه او خراب، دا ټول هر څه ورته وښایي. او دغه مونږ ووایې چې د ماشومانو کم څیزونه د پردې څیزونه که هغې باندې څوک حمله کوي نو ماشومانو له څه پکار دي. چیسټ شو، په هغې کې د وړو بولو د مخکې ځای شو، د لویو بولو د شاته ځای شو. که دا څوک ټچ کوي ماشومانو ته څه پکار دي؟ نو ماشوم به د مخکې نه د خطرې ته تیار وي. دا نه چې خطر د هغه سر باندې را پرېوته او د هغې نه پس د هغه ایکسپیرینس کېږي چې او هو دا. نو په هغه ایکسپیرینس کې که د هغه قسمت ښه وي خو بچ شو، او که د هغه قسمت خراب وي نو خراب شو. نو نن زموږ موضوع ده د ماشومانو هغه پټې مسلې کومې چې والدینو ته په نظر نه راځي. ماشومان هر کله چې سکول ته ځي راځي او تاسو ته بهانه کوي چې سکول ته نه ځم او داسې او داسې، نو د هغې تحقیق پکار دی چې د دې شاته څه وجه ده. آیا د دې شاته دا وجه ده چې د ماشوم له سبق نه ورځي، د یارې نه نه ځي، د ټکولو والو د یارې نه نه ځي، یا آیا هلته کې بل څه داسې ستونزه ده یا داسې څوک سړی دی یا څوک کس دی چې هغه دی بلیک میل کوي په څه طریقې سره، یا په د په ملګرو په ماشومانو کې داسې یو ماشوم دی چې هغه دی وایي او ټکوي او دی دباو کړی دی او د هغه د یارې دی نه ځي. نو چې هغه د هغې تپوس وشي او د ماشوم سره په یو ښه طریقې سره خبره وشي په فرینډلي وی باندې او د هغه نه معلومات وشي، نو بیا د هغې مسلې په شا باندې پکار ده چې ورشي والدین خبره وکړي، که هغه د سکول مسله وي، که هغه د بهر مسله وي، که هغه د ماشوم د ملګرو مسله وي. دغه شان ماشوم سره څنګه ملګري وي، که هغه جنګیالي وي، که هغه ښه وي، که هغه خراب وي، که هغه لوپران وي، هغه د ایکس وائی زیډ د کمې قبیلې له ملګري وي، د هغه که هغه د کرکټ په میدان کې وي، که هغه د دغه شان د ګرځېدو یا د ناستې پاستې د مونځ نه پس د جومات نه بهر ماشوم چا سره ودرېږي، هغه خلک قتل پکار وي. صرف هغه ماشومان نه چې د چا عمر د 10 کالو نه تر 20 کالو لري، بلکې د 10 کالو نه تر 15 کالو پورې کم هلکان چا سره کینی پاسي، چا سره ودرېږي، چا سره. نو خپل والدین له پکار دي چې هغه باندې نظر وساتي چې د چا سره کینی پاسي او کم ځای ته ځي راځي. نو هغه ستا هغه ماشوم هم په دومره اوبو کې دی چې څومره اوبو کې هغه کس دی. نن سبا د ګرمۍ موسم دی، په دې سټیفان ایر باندې دا ویډیوز مونږ ګورو، زه خو خپله بار یم، خو د سټیفان ایر باندې یو غوبل دی.
نو بیا خلک ټلیفونه کوي ریسکیو والا 1122 راشه الا سړی ډوب شوی دی پته نه لګي الګ ډوب شوی دی پته نه لګي ماشوم ډوب شوی دی دغه شان دي سین په غاړه سین کې د دنیا خلک ډوبېږي ماشومان دومره حد ته مه پرېږدئ دومره مه پرېږوئ چې هغه دغه خطرناکو ځایونو ته جمپونه ولګوي چې خپل ژوند بایلي موټر سایکل ولا واخلو اول تینا هغه سلنسر وباسي او په ټره ټره خلکو له مازغه خراب کړي چې په داسې ځینو خلک پلار کنځي چې په داسې ځینو خلک مور کنځي چېرې د داسې او داسې دا ګوره دا سوره داسې دی بیا چې پای باندې سپیډ وای نو خلک هم په غضب کړي او کسلې راو بغو نو ځانم تبا کی او بلم تبا کی نو ماشومان په دې پوهږي چې بچي دا سورلی دا ستا وخم بچ کی خو په دې باندې د هر یو روډ باندې سپیډ میټر لګیدلې دی سپیډ بورډ لګیدلې دی د هر یو روډ سپیډ دی باندې په 40 کې زی دی باندې په 60 کې زی په دې باندې باندې خي طرف ته زی په دې باندې بغس طرف ته زی ځکه چې دا ګاډي داسې روان دي دا داسې روان دي او دا سیګنل شو که څوک په لاره کې مخې له درځي لار ولا ورکو نو په دې سیزونو باندې ماشومان په اول پکار دي دا نه چې بس چل زده کو چابي دې ورته ورکړه موټر سایکل ورته واغسته او غره ورپسې بیا لکه ټوپک شوي تماچې شوي د کور د ضرورت شی دی نو هغه ماشومان چې کم د 15 کالو نه واوړي اباو شي هغه زموږ په دې باندې پروګرام کړو چې د اول جمعات ماشومانو ته په کتاب کې د کلاشنکوف او د ټوپک جی او جی ګن او هغه کاپ نه کلاشنکوف او داسې زونه جوړ شوي دي نو دا د اول جمعات ماشومان ته نه دي خول پکار هغه ځکه موږ د دې اختلاف کړو خو دې ځای کې په دې وخت کې اوس موږ دا خبره کوو چې کله ماشوم د 15 سال نه اباو شو واوړي نو د په ښه او په خراب په مطلب باندې مقصد باندې پوهیږي نو دغه ټیم کې به دا ماشوم په دې باندې پوهه کې چې بچي دا تماچا ده دا ټوپک دی او دا شی دی دا یو ډېر خطرناک شی دی چې درز دی وکړو هغه سړی ختم نو په دې باندې بیا هغه ماشوم چې کوم د 15-16 سال نه واړي نو اپ کې پویول پکار دي چې بچي یو خو دا ځان سره نه ګرځي دا د کور د حفاظت لپاره دا په کور کې بره په غذا کې پرته دا ځان سره بار نه ګرځي او نه به هوایي ډز کې او نه بچي د داخل کو ته شوکې چې داسې او داسې نو په دې باندې بیا ماشومان پول پکار دي چې دا ټول ستونزې په دې باندې ماشومان موږ پوه کو والدینو لپاره انټرست پکار دی د والدینو لاپروايي نه دا انتهایی خراب شي کې او پلار د بچی پلار په بهر ملک ناشته مسافر دی هغه خپل پیسې ګټي او خپل فیملی تر علیږي بل لار هغه غریب سره نشته ټول عمر ټول ځواني هغه په بهر ملک تبا کړه خو چې کله په چټای راغی یا خپل کلی ته خلاص راغی او بوډا شو او دا غي نه پس ریټایر راغی د مسافرینه هغه ته په اخره کې سم ملاو شي یو لوپر بچي او بوډای خزا نو کچره دغه ټیم کې هغه دغه پلار خو نشته مسافر دی خو هغه تر لا پکار دی دغه پلار لا پکا دغه مسافر پلار لا پکار دی لکه نکله د ماشوم یا د تر لا پکار دی یا ماماګانو لا پکار دی کو سره نږدې وي یا د سبل یو مشر لا پکار دی چې هغه پاره ماشوم باندې نظر ساتي کله کله دغه پیچا کوي کله کله دغه د سکول دغه مدرسې ته ځي دغه استادانو سره کینی او خبره اتره کوي په چټای کې هغه باندې نظر ساتي د مزنه پس کمزه کې چا سره ولاړی چا سره ناس پاسي نو هغه ماشوم به هغه طرف ته نزي او هغه والد چې کم ټول عمر هغه په بهر ملک تیر کو چې هغه کله په بوډاوالي راشي نو هغه تبا داسې لوپر بچي نه ملاوي بلکې هغه تبا یو خپل ماحول یو خپل دغه باغ د معاشري لور کړی یو خپل بچي به معاشري لور کړی د والدینو او د استادانو د ټول نه غټه ذمہواری دارا چې هغه د معاشري ته یو خسړې ورکی معاشري ته خسړې و اله ورکی او اله ورکه چې تا د یو ماشوم بنیاد مضبوطه خي اوس ارکه د لوټو کې دی او د پاسه په لانټر واچې نو فائدہ نه کوي
اوس کاره مضبوطه کې دیوال په د لوټو وې او رنگ ولا ور کې نو بیا هم خون نه کوي. عربم د ګټو کې مضبوطه دیوال بم خ مضبوط کې خخته سیمنٹ وغیرہ بلاک وغیرہ دغه د پاسه بیا لنټروم کېږي دغه د پاسه دویم چتوم راځي دریم چتوم راځي او کرنګ روغن دی ولم مزیدار کو نو بیا ډیر خون کوي. دغه مثال د ماشومانو دی چې د ماشومانو اره مضبوطه وي د ماشومانو باندې چک بیلنس وي د والدینو د هغه بنیاد ښکلی وي هغه دینی ټایپ وي او هغه په سکول کې مخوي نو ماشومان خطر ته ځي. بیا په دې کې چې دنو زور زبردستی نه ماشومانو سره غصې او چغې سورې نه یو چوړې وي چوړې هغه وي چې پوسټ مارټم کوي یو ډاکټر وي چې هغه د بیماری علاج کوي. نو دا والدین دلته کې د ډاکټر یا استادان د ډاکټرانو کردار ادا کول پکار دي. دیله د چوړي کردار ادا کول نه پکار چې په هغه کې قانون او کې او هغه نه غند راو بس یا دغه راو بس د ډاکټر کردار ادا کول پکار دي چې دغه نه دغه مرض ختم شي. بل دغه مرض جړې استل پکار دي. یو ځای کې ماشي شو زیات ماشي دي بیماری خوره شوه ملیریا خوره شوه اوس د ملیریا مریض ته تستنې وها آب خکېږي بیا به نه جوړه کېږي بیا ورته ستن وها بیا به خکېږي ماشه به راځي بیا به ټک ورکړي بیا به نه جوړه کېږي. ولې اوس د بیماری علاج خو ته کې ستنې ورته وهې خو دغه ماشو علاج خو نه کې که نه ماشي خو له هغه شان نه ځي نن دې نه جوړه سبا دا بچې نه جوړه بل ورځې دا نه جوړه بل ورځې دا نه جوړه چې څو پورې د جړو نه د یو مسلې حل نه راځته جړې دی ولا نه کنټرول کړي هغه شی نه کیږي. نړمبه با دند کمزا کې وبولاړي دي د کمزا نه دا ماشي راځي کم داسې بهر یو ګنده ځای دی چې هغه ځای کې دا ماشي نو که هغه ډنډ وي که هغه څښان ځای وي که هغه څښان اوبه چېرته ولاړي چې هغه ځای نه د ماشو پرورش کېږي او د ماشو زیاتوالی کېږي او هغه ځای نه ماشي راځي نو ډومبی به هغه ځای کلیر کول پکاري هغه اوبه به ختمول پکاري هغې ته به لار پکاري چې هغه چېرته کې وځي او هغه ختم شي هغه ډنډ هغه ګند ختم شي. بیا پیسټ کنټرول والا یا سپری والا ورته موږ سپرو والا چې راشي چې هغه په هغه ځای کې پیسټ کنټرول وکړي او سپری وکړي چې هغه ماشي ختم شي یا لوګي وکړي چې هغه ماشي هغه ځای نه ختم شي. د هغې نه پس بیا د ډاکټر او د مریض د علاج د ملیریا د تبې ستنې شوې علاج شو د هغې نه پس وشي نو بیا به دا بیماری دلته نه راځي ولې چې د هغې جړې ختمې شوې اوس جړې مضبوطی دی او د پاسه بیمارو علاج کې نو دا داسې شی خراب دی. نو دغه مثال د ماشومانو د مسلو دی چې د ماشوم مسله راځي چېرته کې نو د هغې جړې ته ځان کوزوي او هغه ختموي. که ماشوم خاموشه شو ماشوم سکول ته نه ځي سبق له نه ځي خاموش ته خبرې نه کوي ډوډۍ نه خوري نو پوه شي چې د چېرته څه مسله ده دته څه مشکلات دي هغه سره کښېنئ د هغه خبرې واورئ تپوس ترې نه وکړئ چې بچې څه چل دی په ښه طریقې سره د هغه نه تپوس وکړئ په والو ټکولو نه. که چېرې په یو کور کې د ماشوم مور او پلار په خپلو کې نښتي او جنگ جګړې کوي یا یو بل ته کنځلې کوي یا د یو بل په غیر موجودګۍ کې یو بل پسې سپورې ستغې وایي یو بل سپکوي هغه ماشومان هغه کیچ کوي ماشومان د هغې نه زده کړه کوي ماشومان هغه کیچ کوي او بیا هغه هم هغه شان طریقې کار اختیاروي. د هغې یو ډېر غلط اثر په ماشوم کېږي د ماشومانو ذهن داسې وي چې لکه یو کچه تختۍ وي په کچه تختۍ باندې که څوک کنځل لیکي نو کنځل به زده کېږي او که څوک پې ښې خبرې لیکي نو ښې خبرې به زده کوي.
ځکه نو په کور کې د ټول نه غټ د ماشوم لپاره د کور ماحول دی. د ماشومانو خپل والدین مور او پلار له پکار دي چې داسې قسم هغوی لهجه اختیار نه کي یا استعمال نه کي، داسې قسم هغوی په خپلو کې جنگ جګړه ونه کي، داسې قسم کنځلې یا داسې څیزونه استعمال نه کي چې په هغې سره د ماشوم په ذهن باندې غلط اثر لړه کېږي او هغه د هغې نه غلط کنځلې او غلط رویه د غصې د جنگ جګړو هغه رویه هغه زده کړي او بیا یې وروستو په خپل ژوند باندې اپلای کړي. نو لومبی د ماشوم دپاره د کور ماحول دی او د هغې نه پس د بهر ماحول دی، د سکول د مدرسې د زده کړې د هغه بیا د لوبو میدانونه څنګه دي هغې ته هم کتل پکار دي او نور ورپسې دغه شان چې مخکې ځې نو د ماشومانو ډېرې خبرې اترې دي، موږ به ورسره انشاءالله دا مختلفې مسلې راوباسو او په هغې باندې به ستاسو نه هم رایه اخلو او خپله به پرې هم خبرې کوو چې دا مسلې څنګه راپېښېږي او د دې د حل کولو یا د دې مسلې نه د بچ کېدو ذریعه به څه وي او څه طریقه به وي.